سلام درنو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو جوړ او روغ اوسیږئ. ژوند او چارې به مو په خیر وي. نور آغا نوریم د افغانستان د الکترونیکي زده کړو د انګریزي ژبې ښوونکی. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ. نن تاسو ته په 250 درس کښې د کلام د اجزاو څخه پر ټایپس اف کنجنکشنز یا د ارتباط د تورو پر ډولونو باندې چې مو بحث راپیل کړی وو د هغه څخه نور ختمیږو وځو او راځو اخرني درس ته چې هغه د سب اورډینیټینګ کنجنکشنز یا فرعي نښلونکي ارتباطي توري دي چې دا بیا کم توري دي. یو قسم تاسې هغه ډولونه وویله، د ډولونو څخه وروسته پر دوهم قسم باندې چې دا په عمومي یا مین ټایپس اف د کنجنکشنز کې راځي پر دې باندې غږیږو سره. لومړی تعریف یې څه وایي؟ Subordinating conjunctions are those which join the subordinating sentences with mean sentences. Subordinating conjunctions فرعي نښلونکي توري are those هغه دي which join کوم چې یو ځای کوي سره نښلوي the subordinating sentences فرعي جملې with the mean sentences د اصلي جملو سره. کوم چې فرعي جملې د اصلي جملو سره نښلوي، یعنی د فرعي جملو ربط راخلي د اصلي جملو سره چې هغه اصلي هدف او موخه پکښې واضح کیږي، د هغه سره یې واضح کوي. اوس مثلا unless although, whether, because, as long as soon as, while, as وهمدارنګه whose, who, whom, which, then, when, etc. او داسې نور. دا ټول چې دي نور هم ډېر زیات دي چې دا په سب اورډینیټینګ کنجنکشنز کې یا فرعي نښلونکو توري کې دا استعمال کیږي او دا راځي پکښې کې. For example, مثلا he will not come to the party. He will not come to the party unless you invite him. He will not come to the party. دی به میلمستیا ته رانسي unless you invite him. که چیرې تاسو هغه دی راونه غواړئ یا دعوت نه کړئ. اوس دا تاسو وګورئ چې unless چې څه دی میلمستیا ته نه راځي. ولې نه راځي؟ ځکه چې که چیرې تاسو دی دعوت نه کړئ نو خو بیخي نه راځي. تاسو به لومړی د دعوتوئ بیا به دی راځي. اوس په دې ځای کې د اصلي جملې سره موږ یو فرعي جمله ونښلول. اوس اصلي جمله چې ده he will not come to the party، دا اصلي هدف په دې کې څرګند شو. دی میلمستیا ته رانسي. ولې به رانسي؟ مثلا unless you invite him، که چیرې تاسو دی راونه غواړئ، دغه یې فرعي جمله سوله. نو دغه ته سب اورډینیټینګ کنجنکشنز په واسطه باندې چې هغه unless راغی دا جمله ونښلېدله سره. دوی تر مابین یې جوین یې وکړئ، ارتباط یې سره ورته ورکړئ. Although he worked hard, he could not pass the test. Although he worked hard، که څه هم د ډیر سخت کار وکړ، he could not pass the test، ده ونسو کولی چې امتحان کې پاس یا کامیاب شي. اوس راځو لاندې مثال ته. We did not go out because it was raining. We did not go out. موږ د باندې ولا نړو. اوس د بیکوز په واسطه باندې یا د ځکه چې نو دا سب اورډینیټینګ کنجنکشن دی چې یوه فرعي جمله دغه کوي. لامل چې شو لامل دا و چې it was raining، ځکه د باندې باران وریدی. او اخرني مثال کې this is the house دا هغه کور دی where our family lived، چیرې چې زموږ کورنۍ اوسېدله دلته. اوس تاسې په دې باندې ښه پوه شولاست چې سب اورډینیټینګ کنجنکشنز یا فرعي نښلونکي د ارتباط توري دا هغه توري دي چې یوه فرعي جمله د یوې اصلي جملې سره نښلوي. یو فرعي په اصلي جملې کې د جملې مکمل هدف واضح کیږي او په فرعي جملې کې لږ توضیحات لکه په ایکسپلینیټري کنجنکشن کې شمور تاسو ویله چې هغه توضیحي وه، لږ څه په توفیر باندې د کې په فرعي برخه کې هغه جملې هدف او موخه واضح کیږي. خدای دې وکړي چې تاسې په 250 درس کښې هم همدغه د سب اورډینیټینګ کنجنکشن په ارتباط باندې چې درس و تاسې څه پکښې زده کړي وي او ډېر څه مو نوټ کړي وي د ځان سره. زموږ راتلونکي درسونه هم راسره تعقیب کړئ انشاءالله. په مختلفو برخو کې به درسونه دوامداره او دوام لرونکي واوسیږي. ډېره مننه، ژوندي اوسئ، ښه وخت ولرئ. د الله په امان.